أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. سورة نساء پنځمه سپاره آیات نمبر 71 72 73. مخکې چې کوم دوه آیاتونه مبارک ذکر شو په هغې کې 4 انعام یافته ډلې ذکر وې چې یو په هغې کې د شهیدانو ډله هم وه او شهید هغه چاته ویلی شي چې د جهاد په میدان کې د خپل ځان قرباني ورکړي او د الله د دین دپاره خپل ځان قربان کړي. نو په دغه نسبت سره اوس الله پاک د جهاد حکم ذکر کوي او جهاد ته د تللو طریقې ښیي، تدبیر ښیي چې په کومه طریقه باندې تاسو جهاد ته لاړ شئ. د لومبني آیت مبارک کې 3 خبرې ذکر کړي دي. یو دا چې تاسو جهاد ته وځئ نو د خپل حفاظت او د خپل بچاو سامان د ځان سره واخلئ، یعنی خالی لاس مه ځئ چې یو کس وایي بس زما ایمانی جذبه ده او زه په خالی لاس باندې دشمن سره جنګېږم. نو اسباب دا الله پاک دې دپاره رالیږلي دي چې اسباب به انسان حاصل کی. نور په اسبابو کې د نفع او د نقصان تاثیر نشته دی، اثر به پکې الله پاک اچي چې الله وغواړي نو په هغې کې به اثر پیدا شي، که الله پاک ونه غواړي نو اثر به پکې نه وي. خو اسباب د ځان سره اخیستل په دې باندې د انسان زړه مطمئن او خوشحاله وي. او د دنیا طریقه هم دا ده چې یو انسان چرته په سفر باندې ځي نو د سفر چې کوم ضروریات وي هغه ضروریات دی د ځان سره واخلي. دا د توکل نه خلاف نه ده، بلکې دا عین توکل دی چې اسباب انسان حاصل کی او بیا د هغې نتیجه الله پاک ته حواله کی. نو یو خبره دا ذکر کړې ده چې تاسو د خپل بچاو سامان د ځان سره واخلئ، د خپل حفاظت. نو دلته حکم د جهاد بیانېږي، خو دا حکم عام حالاتو کې هم دی چې انسان به د خپل ځان د حفاظت او د خپل ځان د بچ کولو پوره کوشش وکړي. مثلا سخته یخني ده او یخې اوبه استعمالول دله ښه نه دي، دته نقصان ورکوي، نو دته د تیمم کولو اجازت دی، ګرمې اوبه شته دی نو او یخې اوبه ورته نقصان ورکوي، بیماري زیاتیږي یا د بیمارۍ د ښه کېدو هغه ریشو هغه کمیږي
یا دی هلاکیږي په دې یخو اوبو باندې، نو په داسې حالاتو کې بیا د تیمم حکم دی. اوس یو کس وایي چې ټیک د تیمم خو جایز دی خو زما زړه پې مطمئن نه دی، هم په دې یخو اوبو باندې اودس کومه، نو که دی بیمار شو یا دی هلاک شو نو دی په دې باندې ګناهګار دی، ځکه الله پاک رعایت ورکړی دی، نو په هغه رعایت باندې هم عمل کول پکار دي. یا یو کس دی چې هغه سخته یخني ده، ګرمې کپړې شته دی ورسره، ګرم څادر شته، سویټر جورابې هر څه شته دی او دی همدغه شان ګرځي او دی بیمار شو، نو دی په دې باندې ګناهګار دی، بیماری نقصان او تکلیف هم ورته ورسېدو او دغه شان دی په دې باندې ګناهګار هم شو. او دغه شان یو کس ته ځان له جهاد ته د تللو اجازت نشته چې دی ځان له ځي په دشمن باندې یو کس ورځي، ځکه یو کس خو هیڅ هم نه دی، کمزوری دی، دشمن به د موقع نه پوره فایده اوچته کی او دی به شهید کی او دی به قتل کی، نو یوازې به نه وځي، بلکې دوه حالتونه ذکر کړي دي، یو د وړو ډلو په شکل کې او یو د لویو ډلې په شکل کې. صباتن لفظ یو ذکر کړی دی، فنفرو صباتن د صبتن جمع ده، معنی د وړه ډله چې کم از کم 3 کسانی، زیات چې هر څومره، او دویمه حکم یې کړی دی او انفرو جمیعا، په یو ځای باندې لویو ډلې په شکل کې، نو د جماعت خپل برکات وي، د هغې یو رعب او هیبت وي په دشمن باندې، چې دشمن وویني چې د مسلمانانو ډله را روانه ده، نو که وړه ډله ده هم په هغې باندې به خوف او یره راځي په دشمن باندې، او که لویه ډله وي نو هم به په هغې باندې خوف او یره راځي، او که یو کس روان دی مقابلې دپاره نو د هغې نه دشمن ته څه خوف او خطره نه وي، بلکې دشمن به د موقع نه فایده اوچته کي او ده ته به نقصان ورکي. نو یو د خپل ځان د حفاظت سامان، مثلا جنگ جهاد لذي نو چې اسلحه د ځان سره واخلي چې دی به په هغې باندې د خپل ځان بچو کوي، حفاظت به کوي، او د وړو ډلو په شکل کې یا د لویو ډلو په شکل کې. دا 3 خبرې په دې ړومبني آیت مبارک کې ذکر دي. بیا ورپسې دواړه آیاتونه مبارک دا د منافقانو متعلق دي، چې منافقان جهاد ته نه ځي، ځان له د دروغو بهانې لټوي، بهانې تلاش کوي، کله به ویل چې زمونږ کورونه په ډاګه دي او څوک شته دی نو هسې نه زمونږ زنانو ته زمونږ ماشومانو ته نقصان ورسیږي، زمونږ کور کې چې دی نو نارینه نور نشته دی. نبی علیه السلام به د هغې هغه ظاهري عذر قبول کو، هغې ته به اجازت ورکو او د هغې نتیجه به الله پاک ته حواله کړله. نو دا منافقانو چې دی به جهاد ته نه تلل، بانې به یې لټولې او وروستو به پاتې کېدل، سستي به یې کوله. نو بعضې خلق داسې هم دي په تاسو کې چې هغه منافقان دي چې دی د جهاد نه وروستو پاتې کېږي، او کله چې به مسلمانانو ته څه تکلیف او مصیبت ورسېده او دا منافقان به په کورونو کې ناستو خبر به شو، نو په هغې باندې به د خوشحالۍ اظهار وکړو، د مسلمانانو په تکلیف باندې مثلا شکست به ملو شو، مسلمانان به شهیدان شو، زخمیان به شو، نو دا منافقان به په دې باندې خوشحاله د خپلې خوشحالۍ اظهار به کو او دا به ویل چې ښه دی چې زه ورسره نه یم تللی، ګینې زه به هم مړ شوی وم، زه به هم زخمي شوی وم، زه به هم د دشمن په قید کې راغلی وم، خو دا ښه دی چې نه یم تللی، وایي دا را باندې الله پاک انعام کړی دی چې زه دې سره په جهاد کې ولاړ نه وم. او چې کله مسلمانانو ته فتح او کامیابی ملو شي او مال غنیمت ورته ملو شي، نو د مسلمانانو په فتح او کامیابی باندې هم نه خوشحالیږي، په مال غنیمت باندې هم نه خوشحالیږي، داسې د دو د دې منافق د رویې نه معلومیږي لکه چې د دو او د مسلمانانو په منځ کې چرته دوستی او تعلق بالکل نه دی پاتې شوی. خو دغه وخت کې افسوس کوي، بیا مسلمانانو په فتح او کامیابی خوشحاله نه وي، خو افسوس په خپل حالت باندې کوي چې زه ورسره تللی وی دی جهاد له، نو چې دې ته دا مال غنیمت ملاوېدو نو دا به ماته ملو شوی وی،
او ما ته به لویه کامیابي د دنیا په اعتبار سره ملو شوې ځکه د آخرت کامیابي خو دوی نه غوښتله ځکه منافقانو کامل ایمان نو اخلاص سره ایمان نو راوړی نو د دنیا هغه ظاهري کامیابۍ ته لویه کامیابي ویله چې که زه د دې سره په دې جهاد کې شریک شوی وی او د فتح او کامیابۍ په صورت کې کم مال غنیمت ملو شو هغه تقسیمیږي نو په هغې کې به ماته هم حصه ملو شوې وه یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو خذوا واخلئ تاسو حذرکم سامان د حفاظت او د بچاو خپل فنفروا بیا اوزئ تاسو د الله په لاره کې د جهاد دپاره ثبات وړې وړې ډلې او انفروا یا اوزئ تاسو د جهاد دپاره جمیعا ټول په یو ځای باندې یعنې د لویې ډلې په شکل کې نو معلومه شوله چې یو کس به ځان له تنها یوازې به جهاد ته نه ځي دی د ځان نورو خلقو سره ملګری کړي یو جماعت او ډله دې جوړه کړي څنګه چې تبلیغ والا حضرات چې هغوی ګش پسې هم وځي نو د دریو کسانو جماعت جوړ کړي دا یو امیر صاحب شو دا یو رهبر شو دا یو متکلم شو ځکه جماعت ویلی شي د کم از کم 3 کسانو ته او دغه شان انسان سفر کوي نو په سفر کې د ځان له ملګري تلاش کړي او یو جماعت او ډلې دې جوړه کړي او یو مشر دې ځان له مقرر کړي او مشورې سره دې سفر کوي ځان له سفر کول چې جماعت په شکل کې نه نو حدیث مبارک کې وایي چې یو کس ځان له سفر کوي نو دا یو شیطان دی او چې 2 کسان ځان له سفر کوي نو دا 2 شیطانان دي او چې 3 کسان شنو دا جماعت دی او جماعت سره د الله پاک مدد وي نو که یو کس یوازې سفر کوي یا 2 کسان دي یو کس دی یا 2 کسان دي ځان سره نور ملګري کوي په هغه سفر کې او د جماعت په شکل کې دی سفر وکړي نو تاسو د وړو وړو ډلو په شکل کې اوځئ یا د لویو ډلې په شکل کې اوځئ د جهاد میدان ته لاړ شئ وان منکم وانه بشکه منکم بعضې په تاسو کې چې هغه منافقان دي لمن خامخا هغه څوک دي لیبطئن چې هغه رستو پاتې کیږي د جهاد د میدان نه جهاد میدان ته نه ځي او که بالفرض لاړ شي نو عین د جهاد او د جنگ د موقع نه بالکل رستو شي څنګه چې غزوه احد کې وشو چې منافقان لاړل جهاد میدانه پورې او عین د جهاد شروع کېدو په وخت کې را رستو شو او په هغې کې هم د هغې دا چالو چې مسلمانان حوصلې کمزوري شي ځکه 300 منافقان هغه یکدم په یو ځای باندې د جهاد د میدان نه رستو شو فإن أصابتكم کچره ورسیږي تاسو ته ای مؤمنانو مصیبت تکلیف د جهاد په میدان کې شکست ملو شي تاسو نه کسان شهیدان شي کسان درنه زخمیان شي قال نو دا منافق وای قد انعم الله یقینا چې انعام کړی دی الله پاک علی په ما باندې اذ لم اکن په کم وخت کې چې نو مزو معهم د دې مؤمنانو سره شهیده ملګری چې دې سره موجود نو ما ګینې ما ته هم دا تکلیف را رسېدلی و زمم پکې مړ شوی وم زمم زخمی شوی وم زمم د کافرانو په قید کې راغلی وم نو دا د الله انعام دی په ما باندې چې زه د مسلمانانو سره جهاد ته نه یم تلی ولئن اصابکم او کچره ورسیږي تاسو ته ای مؤمنانو فضل من الله فضل د الله پاک د طرفنا فتح او کامیابی ملو شي مال غنیمت ملو شي او جنگی قیدیان د وینځو غلامانو په شکل کې ملو شي تاسو ته لیقولن نو خامخا وای دا منافقو کأن لم تکن گویا کې نوه بینکم ستاسو په منځ کې و بینه او د هغه په منځ کې مودتن څه دوستي وی دی داسې ځان ناغرضه کې گویا کې ستاسو د دې منافق په منځ کې چرته تعلق هم نه دی پاتې شوی خو صرف د دنیا د مفادو دپاره افسوس کوي او دا وی یا لیتنی هاي افسوس دی ما لرا زما په حال باندې افسوس دی كنت معهم چې زه وې د دې مؤمنانو سره ملګری او د جهاد په میدان کې ورسره ولاړ وې فافوز نو زه به کامیاب شوی وم فوزا عظیما په لویې کامیابۍ سره
نو د کامیابۍ نه مراد دا منافق د دنیا کامیابي اخلي چې ما ته به مال غنیمت یو لوی مقدار میلاو شوی وی وایي افسوس دی چې زه د دوی سره نه وم تللی. نور د مسلمانانو په فتح او کامیابۍ باندې په مال غنیمت باندې دی خوشحاله نه په هغې باندې خفی او چې کله مسلمانانو ته تکلیف ورسیږي نو په هغې باندې دا منافقان د خوشحالۍ اظهار کوي. یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو خذوا حذرکم واخلئ تاسو سامان د حفاظت او د بچاو خپل فانفروا بیا اوځئ د جهاد دپاره ثبات وړې وړې ډلې او انفروا جمیعا یا اوځئ د جهاد دپاره د لویې ډلې په شکل کې په یو ځای باندې ټول اوځئ د جهاد دپاره. وان منکم او بشکه بعضې په تاسو کې چې هغه منافقان دي لمن لیبطئن خامخا هغه څوک دي چې هغه رستو پاتې کېږي د جهاد نه. فان اصابتکم بیا که چرې ورسیږي تاسو ته ای مؤمنانو مصیبت څه مصیبت قال نو دا منافق وی قد انعم الله علی یقینا چې انعام کړی دی الله پاک په ما باندې اذ لم اکم معهم شهیدا په کوم وخت کې چې زه نه وم د دوی سره ملګری د جهاد په میدان کې. ولئن اصابکم او کچری ورسیږي تاسو ته فضل من الله فضل د الله پاک د طرف نه لیقولن نو خامخا وایي دا منافق کأن لم تکم بینکم گویا کې نه وه ستاسو په منځ کې و بینه او د دې منافق په منځ کې مودتن څه دوستي او محبت او تعلق. نو دی د خپل حال باندې افسوس کوي یا لیتنی هی افسوس دی ما لره كنت معهم چې زه وی د دې مؤمنانو سره ملګری فافوزا نو زه به کامیاب شوی وم فوزا عظیما په لویې کامیابۍ سره. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمته.